دوست دا اللہ ولی اللہ دا دیندار خلق چی هر آگا سڑے چی عقیده دا توحیدی او دا پیغمبر پلار روانی او دینداری او دا عبادات و احتمام کی دا تا ولی اللہ ولی کی دا ولی اللہ دیسی زمون دا خلقو ذہن کی دا عوام و بازو بلشان نقشہ جوڑا شوید دی پیران و مریدان و دیو تا نور سب ذہن کی ورا چوری ولی اللہ چاہتا ہوئی مختصریات کا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله تعریف کئی ویولی اولیاء غدی چی ایمانی مضبوطی عقیده دا توحیدی او دا اللہ نے یریگی عملوا الصالحات تا قرآن کی زیب پزیرہ گلی چی عملی دا پیغمبر پا طریق کئی دا اولیاء اولیاء تی او اللہ ملگره دا خلقو دے الله ولي الذين آمنوا الله دوست دا مؤمنان دي دولي أولادي الله ولي الذين آمنوا علماء نیکان خلق دا دوی سر چلی دشمنی کولا کنا دا دوی دا طرف نبدل جواب اللہ در کئی نو دا معمولی مگنا کچرتا تیو علم پور خان دی دا معمولی مگنا کرے جی تیو علم سر دشمنی کی او دیو نیک سری سر دشمنی کی استا سخیر لیکن صرف دشمنی دا سر روانا دا دی نیک سری او دوست دے اگر دوست سوک دے اللہ اللہ وی دا ما تا پتون تا پولے دے زبو سر جنگو کا دا نیکانو سر دشمنی دا پتون تا پول دی اللہ تا یعنی زتا سر جنگ کم یا اللہ وریادو باللہ دا نیکانو خلکو نقلا رکینی گورے نبے تنگے نبا پورے خاندے نبا پورے مسخری کے اللہ گورے پا دیو بنے دیر غیرت کی اللہ غیرتی ذات تے اللہ بے غیرت ہولی کی ذکر جی دوی پا اللہ بندے غیرت کی اللہ انو پری دیا ہوا سی نو کتا داوے چی ما دی سڑی پورے وقت خاندے لگا خڑ پڑ دے نیک سڑے دے خسے دے خڑ پڑ دے غریب دے بس پلا گئی عبادات کے غریب ہو دسی نہ مال شتی نہ شہرت شتی نہ زمکہ شتی نہ جیدات شتی سخیل لیتا پرو خانتا خبر ختم شو تب پی گزارو کی خبر ختم شیطے دا کیلی علاقینو باسی خبر ختم نتا اعلان جنگ کڑے دا عرش والا سر ابدا ندگا نیک عمل تا پوسی کی ابدا ندگا دیندار سڑی تا پوس کی بیا اللہ وی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی او یو بندے چی ما تا نجدی کی گی اللہ وی پکمو اعمالو سر منگ چرا اعمال کو پدی سر چاہتا نجدی کی گو اللہ تا وی پدی طول اعمالو کی چی بندے پہ اللہ تا نجدی کی گی اللہ وی زما آگا عمل دیر خوخی کم چی ما پدی بندے لازم کھڑے لیکن چی بعض اعمال سی لازمی فرضی بعض نفلی نو دا اللہ کم عمل دیر خوخت دا لازم کلی چیو بندے دا فرض عمل کی کنو اللہ تبزان نجد کی دا اللہ دیر خوخت دا غیر بعد وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل نیکان بندگان پا فرائض بان اکتفا خونے کئی دا اللہ خو دیر خوختی دا فرض عمال دا بندے پی اللہ تبزان نجد کی دے پا دا اکتفا نکی دے غواری جزا اللہ تا نور زیاد نجدے شوی او اسی خو اللہ نوی چی سوک دوی تنگینو زما سر اعلان جنگ دے دویم اللہ تسا نجدی شوی دی کنا نو اللہ وی دے بیا نفلی عبادات شروع کی او ما ترا نجدی کی گی را نجدی کی گی اللہ اکبر یہ مرتبی تو رسی چی دا ہر مسلمان ارمان دے او صرف ارمانونو نکی گی اللہ وی حتی احبہو تردی چی زما دا سر محبت پیداش دا بندے دا اللہ سر محبت نا دا اللہ محبت پیدا شی دے بندس دا خوازی دا چلی بندد اللہ سر محبت تے زکر خوب فرضو بسی بیا نفلون کئی نفلی عباداتم دا گا دی صرف فرض منزل پوری ندین کھاتے نفلی منزونم کئی صرف دا یو میاشتی روجی تا پورا کال کی ندے پروت اگا نور روجیم نیسی صرف زکاة ندے اگا نور صدقاتم ورکی نفلی عبادات کئی اللہ ور سر محبت کئی نو چا اللہ چا سر محبتو کی دا با عام سڑی اللہ سوئی فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ کلچی زر دی سڑی سر محبتو کما
د دې ځینې دا ثابته شوه چې د الله یو صفت دی محبت کول، او دا واضح ده چې د الله محبت کول د یو مخلوق سره دا داسې نه وي څنګه چې موږ محبت کوو د چا سره. د الله صفات داسې دي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي، موږ ته کیفیت نه دي معلوم، خو چې محبت ټکې احبه دا محبت ته وایي، بس موږ دغه حقیقي معنی باندې ووایو او نور اخوا پسې نه ځو چې دا کیفیت یې څنګه دی. کیفیت د صفاتو د الله د چا ته معلوم دی؟ د الله ته معلوم دی. خو محبت کوي الله. الله چې ورسره محبت وکړي كنت سمعه الذي يسمع به، الله وایي زه د هغه غوږ شم، په کوم غوږ باندې چې هغه اوري. وبصره الذي يبصر به، او د هغه سترګه شم په کوم سترګه باندې چې هغه ګوري. ويده التي يبطش بها، او د هغه لاس شم په کوم لاس باندې چې هغه رانیوکوي. ورجله التي يمشي بها، الله وایي زه د هغه خپه شم په کومه خپه باندې چې هغه ګرځي. وإن سألني لأعطينه، او که زما نه څه غواړي هغه وله ورکومه. ولئن استعاذني لأعيذنه، او که د څه شي نه پناه نیسي په ما پورې نو پناه وله ورکومه. د دې څه مطلب شو چې زه د هغه غوږ شم او د هغه سترګه شم، څه چې الله غواړي هغه کوي. تصوف والا حضرات وایي وحدة الوجود والا وایي په دې معنی دا چې والعیاذ بالله الله د ده په بدن کې ورننوځي. ورته وحدة الوجود کفري عقیده ده د سلفو د وخت نه واله، او د اوسه پورې د دې حدیث تفسیر هم دقه دی. معنی دا دی چې الله د انسان سترګه څنګه شي، یعنی دی په سترګه صرف هغه څه ګوري چې د الله خوښ وي، ځکه چې الله وله د دې سترګو حفاظت کوي. کله چې تاسو دینداره سړی وینئ که نه او د دې ګناهونه نه لري، نو پوه شئ چې دا الله راټینګ کړی دی. د سړی عبادت ډېر کوي نو الله یې ساتي. دا چې بې کنټروله یي که نه، او که ته تا ته یې ویم که ته بې کنټروله یې که نه، نو پوه شئ چې هغه درجه کې نه چې الله سره محبت کوي. د دې ځای نه په خپله د حدیث نه پته لګي، ځکه چې کله تا سره الله محبت وکړو نو بیا به ستا سترګې د الله خلاف نه استعمالېږي، دا نشي کېدی. ستا لاس په دې به هغه څه کېږي څه چې الله غواړي، ستا په خپه باندې به هغه څه کېږي څه چې الله غواړي، ستا په غوږونو باندې به ته هغه څه اوري چې الله یې غواړي. الله تا سره محبت کوي او ته په غوږونو هغه څه اوري چې د الله بدي شي. معنی دې کې اشاره چاته ده؟ څوک چې د سندرې اوري او د سندرو نه مزې اخلي. دا خبره که ته یې چې الله ما سره محبت وکړي نو دې څه کوي در سره نه کوي. ته به په غوږونو باندې هغه څه اوري چې سره الله بدي شي، هغه تا سره محبت کوي. سترګو خبره د فیسبوکونو او ټویټرونو والا او ټیک ټاک والا ده چې هر څه پکې ګوري، ستا څه خیال دی چې الله به تا سره دغې شان محبت وکړي؟ دا په لاس باندې چې ظلم زیاتې ناروا کارونه کوي، په لاس سره زیناګانې کوي، ستا څه خیال دی چې الله به تا سره دغې شان محبت وکړي؟ په خپه باندې چې ناروا ځایونو ته رواني او هغه ځایونو ته بېځي چې کوم ځای کې د الله سره دښمني کېږي، ستا څه مطلب چې الله به تا سره محبت داسې وکړي؟ چې کله دې کنټرول نه و په ځان که نه، نو بیا ویرېږه په ځان باندې، او چې کله د دې ګناهونو نه بچ وي که نه، نو دا د خوشحالۍ یو خبر دی د دې حدیث په رڼا کې. ځکه چې الله چې د چا سره محبت وکړي نو الله یې د ګناهونو نه څه کړي؟ بنې کړي، بیا د ګناهونه نه کوي. او بیا چې د الله نه څه غواړي الله به درکوي. او چې د څه شي نه یېرېږي او ته په الله پورې پناه ونیسي چې یا الله تا له پناه دروړمه، د دې فلاني شي نه مې وساته، الله به دله پناه درکوي. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. الله وی او په یو کار کې ما ته تردد نه دی راغلی چې زه یې کوم. الله وی یو کار چې زه کوم ما ته تردد نه راځي، صرف چې کله د مؤمن نه سا علم په دغې کې تردد راځي ماته. دا تردد د الله داسې نه دی څنګه چې د انسانانو، لکه انسانانو تردد څنګه وي؟ انسانانو تردد داسې چې یو کار کوي چېرې د دې به ګوره څه انجام وي، ویې کم که ویې نه کم، نه د الله داسې نه چې الله ته د انجام پته ده،
تردد زمونږ جدا دی او د الله څه دی؟ الله جدا. انسانانو تردد څه وي؟ ښه به یې که نه به یې، دته د انجام پته نشته. خو د الله تردد خو داسې نه چې الله ته انجام نه دی معلوم، الله ته خو انجام معلوم دی. خو ولې الله دغه وخت کې وایي چې زه تردد کوم کله چې د مؤمن نه سألم، وایي یکره الموت، د ده مرګ نه یې خوښ. مرګ یې ولې نه یې خوښ؟ هلته دینداره سړی دی، دا یو سوال زړه کې راځي چې دا دینداره سړی دی د مرګ ولې نه دی خوښ؟ نو ګوره د انسانانو ټولو د طبیعت دی چې مرګ یې نه یې خوښ د دې سختې د لاسه. او بیا د دیندارو خلکو سره دا اضافه که د هغوی یره ډېره زیاته وي چې په څه طریقې سره به د الله سره ملاقات کوم. نو که یو خو لکه موږ عام خلک، زه به خپل ځان ووایم تاسو به دینداره یئ، لکه زموږ په شان سړی نو هغه دغې ته څه سوچي چې الله سره به په څه طریقه ملاقات کوو. خو مؤمن چې دینداره سړی هغه ډېر سخت یېرېږي د مرګ نه، د دې د لاسه چې الله سره به څنګه ملاقات کوو. وانا اکره مساءته، الله وی د ده مرګ به دې شي او زه دله تکلیف ورکول نه غواړم. نو د دې ډېرې معنی دي. یو معنی دا ده چې الله وی دا تردد چې مال راځي دا ولې راځي؟ ځکه چې دې مرګ نه خوښوي او زما نه یې خوښ چې دله تکلیف ورکوم. هلته د مرګ د لاسه څه راځي؟ تکلیف راځي، خو لازم به راشي، بله لار نشته، لازم به د مرګ تکلیف راشي. نو دویمه معنی دا ده الله وی د دې انسان د دې مؤمن دا مرګ بدې شي، دی وایي چې زه په دې دنیا کې وی الله وی او ماله دله تکلیف ورکول، الله وی دا زما نه دی خوښ. د دې څه مطلب شو؟ لازم دی چې دنیا کې څوک ژوند تېروي په هغه به تکلیف وي. کېدای شي عمر چې ډېر شي او انسان ارذل العمر ته ورسي، هغه عمر چې هغه په ژوند کې هغه ذلت والا عمر وي، په هغې کې د انسان په عذابېږي نه. یو سړی خو دا وایي چې زما 100 کاله عمر وه، تا ته څه پته چې ته به 100 کالو پورې څنګه راسي؟ یو سړی لکه بیمار پروت وي، په بد حل پروت وي، په هسپتالونو کې پروت وي، تکلیف دی که نه دی؟ دا د الله نه ده خوښه، ځکه پرې مرګ راولي. دا هم د الله رحم دی. ګوره دا مرګ نه دی، دا هم ګوره د الله رحم دی چې مرګ راشي او دا سړی د تکلیفونو نه بچي. نو الله دله تکلیف ورکول نه غواړي. یو معنی پکې دا ده. ښه، اوس راځو دې مسلې ته. دا باب د څه دی؟ تواضع، عجزي ځان کې راوله، دا مطلب دی که نه؟ نو دې حدیث راوړو دلته څه مطلب دی؟ امام بخاري هم ناشنا سړی دی، کوم ځای خبره به کوم ځای کې راوړي؟ په دې حدیث کې د عجزي څه شته؟ دا خبره چې انسان کې راشي هغه بیا عجزي نه، باب عنوان یې ښودی دی، باب التواضع، باب په بیان د عجزۍ کې. اولنی حدیث نه خو مسله ثابته شو. اوس دې کې د عجزۍ مسله کوم ځای کې؟ دې کې خو صرف دا دی چې د الله د ملګرو سره دشمني مه کوه، او بیا چې څوک الله ته نږدې شي الله د هغه سره محبت کوي، چې محبت کوي نو هغه دغه شان شي. انسان یریږي د خوا پکې د نیکانو څخه د هغه نه کوي، دشمني نه کوي، او الله دا انسان سره محبت کوي چې کوم د الله عبادت کوي. کوشش دی ښه دی، خو د دې نه ښه واضح جواب کیدی شو. بارک الله فیک. ته الله ته د هغه وخته پورې نشي نږدې کېدی چې څو پورې په تا کې عجزي نه وي راغلي د الله دپاره. د عجزي ګوره یو د مخلوق سره او یو عجزي د چا سره؟ الله سره. تواضع یعنې ځان کمزوری حسابول، چې څو پورې د الله ته ځان ذلیله کړی نه وي ته فرضي او نفلي عبادت نشي کولی. امام بخاري معمولي سړی نه دی ګوره، او په دې کتاب باندې پوهېدو دپاره
د الله توفیق پکار دی او بیا چې دومره دماغ یې دومره سر دي هله به پوه شي بعض راپاسې زموږ په دې ملکونو کې زر چې نور څو ته نه میلاوي امام بخاري اعتراضات شو او عربي عبارت به نشي وی عربي عبارت هغه یو لیږو امام بخاري په دې کتاب اعتراض کو نوم ولم نه ورته بخاري یې ورته وي تاسو اورېدلي کېدای شي او د بخاري او وی راشي چې وښیم درته بخاري نو تاله خو نوم نه درځي ته ما ته بخاري کې څه وکړې د الله نه هېرېږي دا خلک دویمه و چې پکې بله هم شتې کامرې ته بیان کړه که نه ځکه دا فایده یاده کوي ګوره چې علم دې څومره ډېرېدو دومره به تا ته محسوسېږي چې تا سره علم کم دی دا د علم کمال دی ګوره ښه چې څومره کمي نو تا ته به څه ښکاري چې زه څه یم زه څوک یم خو چې څومره د علم ډېرېږي ځان به ته کمزوری ښکاري